ګورې د یو چا په بچي تکلیف وي که نه موږ دنیا کې د خپل بچي 15 منټه تکلیف نه شو برداشت کولی هسې سوچ وکړه دا بچی کې دلته دینداره نه شو د رب سره تعلق پیدا نه شو دا په دغسې حالت کې د دنیا نه لاړو بیا دا بچی چې دلته د جهنم په اور کې سوځېږي دا به څنګه برداشت کوي زه د تېرو ورځو کې په سفر و بلوچستان کې یو ځای کې یو شیخ صاحب ما نه مخکې بیان و یو جلسې کې زه ناست وم دغسې زما بیان و دې خپله چې شمدید کیسې کول یو مفتي صاحب په حوالې سره دغه واقعې ویل ویل ملګری مې و کلیوال مې و بچي باندې تعلیم وکړو بهر بچی ډاکټر شو ویل واپس چې راتلو ډېر لوی استقبال یې ورته تیار کړو ډېره لویه روټۍ بقول دغه 10 کروڑ روپۍ صرف په دې سره لودي ویل کورونو ته خلکو وزیدیګونه لېږل د خوشحالۍ د وجې ویل زه ورسره ګاډي کې وو ویل بچی چې اسلام آباد کې راوخېجو ګاډي کې ویل کله چې موږ را روان شو د بنو حوالې ورکول د بنو دغه سره ویل چې کله را روان کړو هغه بچی ورته په لاره کې یو ځای ته راورسېدو د پلار ته وایي بابا ډېر لوی ظلم دې راسره وکړو پلار یې ورته مخ راوړو بچی څه ظلم دې راسره وکړو ما دا دومره پیسه ولګول په تا باندې مې تعلیم وکړو بچیه دا دومره لوی خیرات مې کړی دی دا ما تا سره ظلم وکړو هغه بچي زنګدن مرحلې شروع کېدل کې کور ته عجز ونه رسېدو وایي بابا ډېر لوی ظلم دې راسره وکړو تا ما ته چېرته دین ونه ښودو تا ټول عمر زه دې دنیا پسې ور په منډه کړې وه زه اوس روان یم زه به اوس په قبر کې څه جواب ورکوم زما د ډګرۍ خو ورته په کار نه راځي پاکه حالت کې وفات شو راوورسېد محترمو چې دا بچي درته په زنګدن کې بیا مخ ته ونه ګرځوي آخرت کې درته مخ راته ونه کړي چې بابا ډېر ظلم دې راسره کړی دی زه د دنیا دپاره دومره لوی تباهۍ او هلاکت سره مخامخ کړم کله دین دې راونه ښودو کله د رب قرآن ته دې کېدولم کله مدرسې جومات ته دې رانوستلم کله یې دغه علماو سره کېنولم بابا ډېر ظالم ظلم دې راسره وکړو خپلې دنیا دپاره دا بچي درته مخ ته ونه ګرځوي بېګودې دا بچی دینداره کې محترم دیو ته قرآن وښایي دیو ته دین وښایي قسم دی د دنیا وعده الله کړې ده وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها زه تاسو دې علاقه کې چیلنج کوم ما ته څوک یو سپی وښایي چې د لوږې نه مړ شوي دا هیڅ خو ده الله کړې ده پراخه روزي ورکړي بچی دیندار که دین وروښه